هم د چا بچی دی هغه یکې هغه لاړ کېناست هغه دومره ویرېدی هغه اخري سبت هغه پخپله ورسېدو ګوره ورته هغه لاړ عبدالقیوم صاحب هغه دیوال سره کېناسته قطعا دا شی مه کوئ ګورئ قطعا دا شی مه کوئ که یو ماشوم راغی زما په دې مسله باندې کښېنه زه به هغه ځای کې ودرېږم مونځ به کوم خو ماشوم ته به دا نه وایه چې غول او امتیاز یې وکړه زه یې پاکوم که نه تا ته به صفا جومات میلاویږي بلکل دا شی مه کوئ الله مو بخه دا شی مه کوئ دې د ماشومانو د برکته به الله موږ بخي ښه دا چې موږ سره په دې سب کې ولاړ که نه الله اکبر موږ بس یو زموږ مونځونه څه دي سلامونه ملګرو دې سیټ ته تاسو دغه شارټ کلیپ د یو مفتي صاحب یو د عالم یو د جومات چې کوم امام دی د هغه خبرې تاسو واورېدلې دا د جمعې د ورځې په خطبه کې د خطبې په وخت کې دغه مخې ته راغلی دی مطلب دغه دومره غټه خبره نه ده خو بهرحال زموږ ستاسو دپاره پکې غټ لوی سبق پروت دی اکثره به موږ او تاسو لیدلی جومات ته هغه ماشومان راشي کوم مونځ نه کوي یا د مونځ قابل وي خو بیا هم خبرې کوي یا اخوا دېخوا کتل متل یا خپلو چې کوم هغې سره وړه ماشومان د هغې سره خبرې کوي نو اکثره پکې داسې سپین ګیري په جومات کې یا یو یا دوه چې هغې دغه ماشومان چې د جومات ته راځي نه یوازې د خبرو په ځای باندې مطلب چې خبرې هم نه کوي یا مونځ کولی شي یا نشي کولی خو خلک ماشومان د جومات نه منع کوي لیکن دغه ماشومان د مانځه نه منع کوي چې یاره تاسو مه راځئ تاسو باندې مونځ هم نه کېږي یا وروسته سب کې ودرېږئ یا چې کوم دی تاسو خبرې کوئ مه راځئ د جومات ته نو اکثره داسې وي خو دا خبره هم زموږ او ستاسو د څه نه څه د سبق لپاره ده خو اکثره پکې ځینې داسې مشرانې ضعیف عمر خلک چې هغه هسې بسې دا ماشومان یې بدې شي نو هغه هم نه وي په کار ځکه چې ماشوم چې کله جومات ته ځي مدرسې ته ځي حجرې ته ځي هغه د زده کړې دپاره ځي که هغه هسې هم لاړ شي هغه به څه نه څه یو زده کړه کور ته راوړي یو څه نه څه ادب به کور ته راوړي که چېرې دغه ماشوم په کور کې داسې رالوی شي چې هغه نه جومات وویني نه مدرسه وویني نه حجره وویني نه داسې د بهر د وتلو چې کوم بازار وي یا داسې نور ځایونه چې په هغه ځای کې څه نه څه انسان ته په عقل کې څه نه څه اضافه راځي په دغه کې کم داسې څه نه ویلی کېږي په جومات کې یا داسې په مدرسه کې یا داسې په بل ځای کې چېرې ماشومان ترېنه غلط مقصد اخلي خو په دغه ځای کې دغه مشر دغه یو ماشوم پاسولی تاسو وروسته کښېنئ او موږ به چې کوم دی مخکې کښېنو اکثره داسې کېږي خو مشران له پکار دی چېرې په کشرانو باندې شفقت وکړي کشرانو سره مینه وکړي نو دغه مشر دغه ځای کې د خطبې په دوران کې دغه یو ماشوم پاسولی دی یا ته وروسته کښېنه خو امام صاحب په دغه وخت کې دغه کاکا ناست دي کاکا 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 دې ناست دي مه غواړم وروستو کوه په دې ډېر څه خفه کېږم ناست دي استغفر الله استغفر سمیوی جی چرتم چې ماشوم کینی جی دغه قدر کاوه قدر دا ماشوم تا نن لومړني صف نه واپس که که نه سره به دې د چاپلار جومات ته راولي ته له 10 روپۍ ورکړه چې ستا خوا کې کېناست یا دا ولې کوئ دا شی 10 روپۍ وله ورکړه خوش آمدید ورته ووایه دا حساب ځان سره پکار دی چې زه دا کس شاته کوم دی زه چېرته شاته کومه بې ما چېرته شاته که بی دا هم د چا بچی دی هغه یکې هغه لاړ کېناست هغه دومره ویرېدی هغه اخري سبت هغه پخپله ورسېدو ګوره ورته هغه لاړ عبدالقیوم صاحب هغه دیوال سره کېناسته قطعا دا شی مه کوئ ګورئ قطعا دا شی مه کوئ که یو ماشوم راغی زما په دې مسله باندې کښېنه زه به هغه ځای کې ودرېږم مونځ به کوم خو ماشوم ته به دا نه وایه چې غول او امتیاز یې وکړه زه یې پاکوم که نه تا ته به صفا جومات میلاویږي بلکل دا شی مه کوئ الله مو بخه دا شی مه کوئ دې د ماشومانو د برکته به الله موږ بخي ښه دا چې موږ سره په دې سب کې ولاړي که نه الله اکبر موږ بس یو زموږ مونځونه څه دي